بچونه لږ سیټ ته شه ما به نه تنګوي کمره کې کښېنه په یو جانماز باندې کښېنه یو 2 رکعته مونځ وکړه اسمان ته وګوره سوچ وکړه چې ته روان په کوم طرف یې د ته چې به کومه لار روان تا به جنت ته ورسې دا ستا چې کوم اعمال دي دا جنت ته د داخلولو یعنی قابل دي د دې چې تا جنت ته داخل کړي الله به درنه په دې راضي شي دا تپوسونه خو چې ته ځان نه وکړي که نه د الله بندګانو که صرف دا تپوسونه به کوې چې څو دي ګټلي او څو نه دي ګټلي یاره وایي د ده وایي څو کاله وایي سعودي کې د 2 وشو 2 کالو کې د کور جوړ کړو زما شپږ شوي دي ما نه دی جوړ کړی د دې سوچونو په دې چې دغه سوچ وکړه دا سړی چې دی دا پلانې د سره علم دی دی الله پوه کړی په دین باندې زما او د ده بدن یو شان دی زما او د ده دماغ یو شان دي سړی دیم دی سړی زم یمه ذهن د دم دی ذهن زمام دی عقل د ده سره هم دی عقل زما سره هم دی څه چې د ده په بدن کې دغه زما په دې بدن کې دي څه چې زما سره یې دقه د سره دي آخر ولې دی زما نه په دین کې مخکې کېږي ولې دی پوه دی زه نه یم پوه ولې دا سړی تقوادار دی زه نه یم تقوادار ولې دې سړي د مخ نه نور ساسي او زه بېدینه بې نوره دقه شان ګرځم ولې دا سړی الله ته نږدې دی او زه د الله نه لرې یم ولې دا سړی د پیغمبر په نقش قدم روان دی او زه نه یم روان ما او دی یو شان یو یو شان انسانان الله پیدا کړي دی د پیغمبر په شکل او صورت برابر دی او زه جدا یم ولې زه جدا یم امتی د پیغمبر دیم دی امتی زم یمه دی د پیغمبر په سنتو مضبوط دی او زه نه یم روان ولې چېرته خو دا سوچ هم وکړه دا سړی جومات ته چې زه راننوځم جومات ته دی د بانک سره جومات کې ناست اذان سره او زه په 2 3 رکعت کې رامنډې وم ولې زه چې سلام وګرځي او زه منډې کوم د جومات نه وځم او دا پلانې ذکر او اذکار ختم کړي او بیا ښه په ارام د جومات نه راوځي ولې زه لیټ کېږم زه وختي راوځم او دی لیټ کېږي دا پلانې د سهار د منځه نه بعد ناسي جومات کې ناسي هغه اشراق منځو کې بیا راوځي او زه رامنډې کوم چورۍ ته ورخېږم او یا په ګاډي پسې منډه وامه ځمه ولې خېټه د هغه هم د خېټه ستا هم ده خېټې ته هغه هم ضرورت لري ډوډۍ ته ته هم ډوډۍ ته ضرورت لري شهوت د هغه هم دی شهوت ستا هم دی خو دې تا نه ولې مخکې دی دا سوال چې ته ځان نه وکړه که بعضو دی چې کله د دین وی خېټه هم ساتل غواړي نو وی صحابه کرامو خېټې نه وي که نه وي ښځې وي که نه وي ستاسو خو یوه ښځه ده دې صحابه کرامو سیرت رواله د شمار یو څو کسان دي چې یوه ښځه ده د اکثرو 4 ښځې دي بلکې داسې پکې دي چې د بعضو پکې د 4 هم زیاتې دي پکې مړې شوي دي او طلاقې کړي دي او نور یې کړي دي او سره د دې هغوی جنت ګټي سره د دې هغوی دینداره دي زما او تا نه یوې ښځې وار پار داسې خطا کړی دی چې سمې ګډوډ کړي وو 2 3 بچو په موږ باندې سر چورلولی یو پلار او یو مور په موږ باندې ځمکه او اسمان یو کړي دي دین هم پرېښودی دی الله هم پرېښودی دی حدیث هم پرېښودی دی د پیغمبر تابعداري هم پرېښودې ده تقوا رانه پاتې ده پرهیزګاري پاتې ده د الله نه یره پاتې ده نیکیانې ګټل پاتې دي او ښځه کته او ښځه بره بچي کته او بچي بره او خېټه کته او خېټه بره دومره خېټه دی دومره معده ده دې دومره معدې په موږ باندې سر چورلولی دې دومره معدې دا سر یې راباندې ولې چورلولی زه درته وجه بیانوم سر یې په دې چورلولی چې موږ یې د ضرورت نه زیاته کوو که چېرته د دې معدې چې څومره پکار یي دومره هم کولی که نه نو هر څه به څه وی برابر به وي په دې خو اکتفا نه ده که نه د ما 3 ریاله تنخوا ده چې دا 6 زره شي چې 6 زره ده چې دا 10 زره شي چې 10 زره ده دا 6 زره شي کور 4 کمرې چې دا 8 شي چې 8 دا 14 شي ګاډی را سره موټر دی چې دا جیب شي او د جیب نه جای شي او دا کیسې روانې دا نه ختمېدونکي ارمانونه او امیدونه دي نه ختمېدونکي ارمانونه او امیدونه باچا سړی هغه دی باچا چې دومره دنیا ورسره وي چې څومره ضرورت نه پې قرضي نه په چا قرضوي نه د چا سره جاښوي نه زړه خوري نه د چا سره حسد کوي نه د چا سره کینه کوي د دنیا د لاسه نه د چا سره ورانې راځي هغه په دنیا باندې ځکه چې هغه دا قصو والا نه دی دومره کوو چې صرف ستا ګزاره کېږي او دې ته صفت ته قناعت وایي چې نن سبا ورک شوی دی ورک ته صفت ته قناعت په لږه باندې
گزاره کول په لږه گزاره کمزې کېده او چې څومره ډېرېږي د ده سره حرص ډېرېږي او ځکه وګورئ دا به ستاسو هم تجربه وي څومره چې سړی مالدار وي دومره بخیل که نه دا غریب سړی ګوره باچا وي خو څه سره لاس کې وي نه یعنې سمې لګوي او دا مالداران نه دي د دوی مجلسونو ته چې ورغلی او د دوی غربت چې ولیدو که نه ته به شکر وباسې ته چې ته باچا یې دا غریبانان دي د یو ریال حساب کوي لږ 25 کروڑپتی وي لږ 25 کروڑپتی او د سره به غریب سړی کار کوي او دا غریب سړی ورته ووایي ما له یو تنخوا زیاته راکړه او ما له لږه خرچه راکړه او مور مې بیماره او پلار مې بیماره دی دله څه نشي ورکولی دی کروڑپتی لږپتی او دی بیا به غریب سړي پسې ورشي د هغه نه 15 ورې قرض راکړه او وواله دا دنیا چې څومره ډېرې حرص په دې ډېرېږي او چې څومره د ضرورت مطابق ساتې نو ژوند به دې ښایسته تېرېږي او ځکه یو روایت کې داسې راځي داسې روایت یو ډېر فایدهمند روایت دی په دې باب کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر په سفر باندې روان و دې ملګرو ته دا ووایي ونه راغله دې ملګرو ته دا ووایي وی دې ونې سره د هر یو کس ودرېږي او حساب دې وکړي بیا دې راځي چې ده سره څه دي څه نه دي صحابه کرام غریبانان خلک دي او تلو راتلو لکه اوس هسې مثال ابوذر غفاري رضی الله عنه والا هغه په کور کې څه یو منګی پروت و یو نیزه او یو توره یو تولایي لاړه وراغه دا مالداران چې کله ورغلو مالداران صحابه کرام په هغوی وخت ډېر ولګېد او د هغوی مالداران هغه بل شان مالداران داسې مالداران خو نه ولګېد څنګه چې زموږ د وخت دي نو صحابه کرامو بیا تپوس وکړي چې یا رسول الله موږ په دې حیران شو دا لکه څه لپاره وایي دا مې صرف تاسو ته دا ښووي چې د قیامت په ورځ هم دقه شان حال وي دا لږې والا هلته په حساب کې هم زر فارغه کېږي او دا چې ډېر ورسره ده نو دلته حساب هم لیټ دی خو چې حساب یې لیټ وي او کامیاب شي بیا هم څه خبره نه مال ډېر دی حساب اوږد شو خو نتیجه سره ووته کامیاب شو هېڅ خبره نه بلکې دا مال خو موږ ټول غواړو یا الله داسې مال راکړه چې ستا په دین کې ولګو دا خو موږ ټول غواړو خو چې مال ډېري حساب د سره ډېري او په آخرت کې بیا د جهنم په لار سړی روان شي خسر الدنیا والآخره دنیا هم په غمونو کې تېره شو آخرت هم په غمونو نو خلاصه زما د خبرې دا وه چې لږ ځان له ژوند تېروئ لږ وخت ځان له ورکوئ د دې سوچونو لپاره لږ سوچ کوه لږ فکر کوه دا ته چې به کومه لار روان دا کوم ځای ته رسې دې سره دا باب هم اختتام ته ورسېدو دا درس هم انشاءالله روان درس کې به باب شروع کوو باب رفع الامانه قیامت ته نږدې به امانتداري د خلکو نه ختمه شي انشاءالله د هغې په باره کې به بیا تفصیل کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ د بېدینه خلکو د مجالسو نه لرې ساتي او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې د ځان سره حساب کتاب وکړو او الله دې موږ ته د آخرت حساب کتاب اسان کړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين